دا تنگ پتلون او یا تنگ کمیس چې بوټه راوتې وه یارم جوانک شده قشنگ و شوخک شده پشت لباس گشته سال دی ده الکوزی صاحب څنګه مرجانه څه ده مرجانه اچوی وی الله ډوبه شوم د دیشي والا اب بیا راغلی وه خورکوسې او افغانانو ته کنځاګانې کولې تا ته هم وکړې وطندوز ځازي ته هم کولې دې حرامي دا ګوره وپېژنې دا د هیرا منډۍ پیداوار ده قسم په خدای د ما ته یو ورځ ویډیو کال وکړه ښځه ورسره پرته وه په هیرا منډۍ کې ناست ول دا خو ډېر بې غیرت او بې وجدانه یو حرامي انسان ده دا مرجانه دا قسم په د په ډبګرۍ کې دومره کونه ورکړي دا ما ته د ډبګرۍ نثر والا ښکاري د پسې زه سبا یو ویډیو کوم یو کلیپ دی حرامي پسې و چې کنځلې ورپسې وکړم ته خفه نه شې نه ښه دی پې زړه یخ که دلته چې چی ورته وایې زه ورته ته د ښځې کوس وغم ویډیو یې درلېږم دا اوس دستې هغه صابر مومند څه دا حرامي د هیرا منډۍ پیداوار هغه سره لیف راغلی ټول افغانانو ته کنځاګانې کولې اشرف غني بابا ته دا د هیرا منډۍ پیداوار دا د ډبګرۍ جړه دا د دیشي والا ده چې وایي الله ډوبه شوم غرقه شوم مړې داسې مه کوه دا د دیشي والا دی جړه ده دې حرامي پسې سره ویډیوګانې مه کوئ والکوزی صاحب د دې نوم هم نه دی اخیستل پکار دې حرامي چې خور او مور دلته په هیرا منډۍ کې کوس ورکړي او دا بې غیرت راځي افغانانو پسې کنځا کوي تون نالت شو پتا باندې شه مرجانه ستا د خور کوس وغیم هیرا منډۍ نه ځان خلاص کا ښځه دې د هیرا منډۍ نه خلاص کړي او سړی چې ښځه په هیرا منډۍ کې چلی هغه کې به غیرت سي هغه کې به پښتو سي هغه کې به افغانست سي ته افغان نه یې ته د هیرا منډۍ پیداوار غټ حرامي ګلخان یې قسم په ته ګلخان یې ځان ته افغان ونه وې ستا په ښځه باندې زه د خرغې نوم منډم ستا خور او مور وغیم حرامي الکوزی صاحب ورکې که اوس وطن د ده د ښځې کوس وغیم سبا به ورسره ګورم سبا نه پرېږدم ریاضه تا ته مې اجازه ده چې هر شی کوې ورسره وکوه چې هر شی کوې ورسره وکړو اجازه مې ده درته د خور او مور وغیم د ده خور او مور وطندوز ځازي ته هم کنځاګانې کولې تا په خور باندې همدا لکوزی واچومې تا په مور باندې وطندوز ځازی واچوم چې سمه ټینګه ټینګه درته وغی او که ما ترې راوړې زه دومره خوش کړم که نه زه د ښځه په یو شپه کې لس پیرې غیم حرامي ځان نه به د سړي بچی جوړ کړي قسم په خدای کاسام مې خراب شو مرجانه مرجانې و مرجانې هره ورځ به در پسې راځم ستا ښځه وغیم چې ته اوس د صابر اجرا سره راغلی وې چې ما ته به په ویډیو کال کونه ښودله او ته راځې افغانانو ته کنځاګانې کې ستا خور او مور وغیم مرجانې مرجانې ته وخوره قسم چې تا بله ورځ په لیف ما ته په ویډیو کال لا وکړه ښځه در سره نه وه پرته حرامي ستا په ښځه باندې ستا په خور او مور باندې وخېږم مرجانې و مرجانې د ښځو ویډیو خو یې ما ورته شیر کړه زما ګروپ کې ده وطندوز ځازي ته ویلي دي چې هغه ده ورته وایي چې بس مخې پرې لږ پټه کړې ده وایي چې علت دې وطندوز ځازي ته پهلوانه غوندې د همده غوندې هغه چې قسم په خدای ما ته ویډیو کال وکړو خو چټي مې ته ویډیو ونه کړه ما ته څه پته و چې دا حرامي به ګلخان کېږي دا به ګلخان خېږي کنې قسم په خدای ویډیو مې ترې کوله دا ډېر یو بې غیرته انسان ده دا خپله ښځه چلېل ته ښځه ورسره پرته یو خلکو ته ویډیو کال کوي دا ښځه مې وګورئ نو الکوزی صاحب چې خپله ښځه خلکو ته ښیي دلالي کې به غیرت سي دلال پسې هېڅ خبرې مه کوه ولنټاین ډې زه انډیواله معشوقې ته دې یو څه واخله او لاړ شه غاړه ورکړه آفرین د ښځه وغی دا د همدې شي والا ده پوه شي ښځه چلې دا بې غیرته حرامي او موضوع باندې به دې راشي ورکې کړې د خور وغیم د خور موضوع باندې راسره موضوع باندې خبرې وکړم اشرف غني بابا خو کنګ ده کنګ آف کنګ پاکستان به څنګه نه سوځي د پاکستان عوام ته به څنګه جټکې نه ورکوي اشرف غني بابا خو پاکستان خیر ته کېنو انشاءالله تعالی پاکستان وخت رانږدې ده دا به ختمیږي ختمه وې ته وګوره بله ورځ چې عمران خان ورغلی پخپو ته ورته غورځوي چې خدای ته وګوره دا بارډر خلاصومه دا بارډر خلاصومه زموږ نه سامان اخله کاروبار پاکستان سره وکړه زمونږ د پاکستان دا خوسا سامان نه ده پکار تاجکستان سره کو ازبکستان سره کو پاکستان سره کو نو د پاکستان نه سره اخلو نو مونږ ټول عمر الکوزه سے پاکستان ته ګټه ورکړي
ځکه زمونږ وطن ولې خپل وطن ته ګټه نه ورکو چې پاکستان ته ورکو د پاکستان نه سره سودا اخلو نه. اوس نو څه وینا لري د پاکستان خلکو ته په یو ټویټ باندې ولې کونش کېدلی دي؟ د پاکستان د خلکو ته دا وینا لرم چې راځئ یو ځای شئ موږ سره دا د امریکې قرض به هم درته موږ خلاص کړو، د دې غلامۍ نه به هم خلاص کړو، په جیب کې به هم افغانۍ مزې به کوئ، کارخانې به درته جوړې کړو. پاکستان هغه خراب ده، پاکستان اوس ډېر زیات خراب ده او خرابېږي انشاءالله تعالی. په 2020 کې به یا 2-3 کال کې به انشاءالله یا لوی پښتونستان جوړېږي یا به لوی افغانستان جوړېږي. دوه خبرې دي، پاکستان ختمېږي، پاکستان به ختموي انشاءالله تعالی. او موږ سره شي بیا به ګوره بیا به هم نه دغه انډیا قبلوي او نه به هم بیا موږ قبلو ګلخانانو، بیا به در باندې وخت تېري. ګوره بیرغ به چېرته دی له خیره ته؟ پاټک کې انشاءالله تعالی په 2020 کې به دا د افغانستان دغه بیرغ په پاټک کې لګېدلی او لوی افغانستان به هم جوړ کړی. دا ګلخانان دا د غلو ټټۍ کې اچو، دا ګلخانان مړه دا خره دي، دا سره موږ دوی ته ژوند نه غواړو. او نه ګلخان معنا غیبتي ځناور، ګلخان معنا خر. دا ډایرکټ سیند ته خطا کول پکار دي. دا ګلخان چې سر تې کټ کې د ګلخان نه قربان نشم. دغه خبر دې پې بده لګېږي چې ورته په جوب کې به م افغانۍ، دا خبر دې بیا ډېره پې بده لګېږي. حقیقت د 1000 روپۍ نه 3000 روپۍ جوړېږي. قسم په خدای مزې کالدارو نه تومن جوړ ده، کالدارې مالدارې ختمې دي. ظالم ایله په وای الله ډوبه شوم غرقه شوم، د دې ډبګرۍ نه به خلاص شئ، ډبګرۍ نه مې توبه ده. کوزې د تیرا منډیانو نه به خلاص شي، نه څنګه شمې سینما نه به خلاص، اسلامي قانون به راولو. څه رقم وایي؟ ډوبه شوم، وای الله ډوبه شوم غرقه شوم مړې ولا سجاد خو راته دومره سودا راوړه سمه ټینګه ټینګې وواله. دا د دې شي والا دی، د دې شي نه به خلاص شي، مزې به کوي. واله کوزی صاحب چې روان به دا زړه اوس هم ورپسې خفه یم، قسم په خدای اوس هم یادېږي دا غټې غټې کونې او دا تنګ هغه پتلون او یا تنګ کمیسه چې دا کونه به یې بوټه راوتې وه او بس موږ به دلته نه موږ به ورته کته خرابېدو او دغه بې غیرته به ورته په کونه کې ګوتې ورکولې، ورپسې به دا هلکان. نو تاسو به له خیره سره چې خپل بیرغ ویوړ هلته به تاسو ورته ښه حکومت راولئ. سم دا کوم چې جرګان دي دا ګلخانانې به بس ټکئ او دا خپل هغه مواد به خپل شوق به په دو پوره کوي. هر څه پکې آزاد دي په پاکستان کې. پاکستان یو عیاش ملک ده، رنډې خانې رامنډیانې دا آزاد دي، څوک هم درته څه نه وایي. لندن ته جوړ د لندن 500 روپۍ ورکوه په سړک باندې ولاړې شی وغه او بس دا. ډېره مننه ریاض خان، خپرونه کې د ونډه واخیستله. ښې چاره. خوشحاله اوسه.